کوي. که په تا د عیسی زور ورسېده، که په تا د روسیې زور ورسېده، که په تا د امریکا زور ورسېده، ما ته به راسې په دې خولې کې به مې په زیړکۍ باندې وولئ، په بل شي باندې هم نه، یم په راکټ وولئ. اوس چې تاسو دغه یوه جمله دومره سخته سوې او عمل نه سئ په کولی، خو خره یئ. او په دې جملې به مو څوک له غوري جګ کې درته ووایي چې ته دې جنجک څه تا خرابه خبره وکړه، او له زړه م همداسې واوسېږئ. یعنې که د سیاست لپاره کوئ کور مو ودان کړي، له زړه م همدغسې واوسېږئ. ولې وطن در باندې ګران نه شي د یو انسان په توګه؟ ولې خپله خټ او نژاد در باندې ګران نه شي، خپله وینه در باندې ګرانه نه شي؟ ولې خپل مذهب او دین در باندې ګران نه شي؟ دا د ما پوښتنې دي. دا درې چې سره ما ورته ومنل، ته اوس ما کې خلقی پیدا که، ته ما کې کمونیست پیدا که، ته ما کې طالب پیدا که، ته ما کې مجاهد پیدا که، ته ما کې سیکولر پیدا که، چې دا درې جملې موږ سره ومنلې، ته ما کې اوس یوه ډله پیدا که. کوم ایسای او کوم استخبارات به ما کې ډله جوړه کړي؟ ګلبدین به راته راسي، ځکه ما خو د ولس په توګه دا شی ومانه، ګلبدین به راته راسي چې دین جنګ ده، راځئ چې په دین جنګ وکړو. چا سره جنګ دی دین؟ مهرباني، جنګ خو ولاله هغه سره ده، له خلکیانو سره. خلکیان چی غواړي؟ خلکیان وطن غواړي. ګلبدینه ته چی غواړې؟ زه دین غواړم. کښېنه دلته. خلکی دلته راسه. چی غواړې؟ زه وطن غواړم. او ګلبدین چی غواړي؟ هغه دین غواړي. ښه، ته دین غواړې خلکی؟ هو زه مسلمان یم. ګلبدینه ته وطن غواړې؟ هو، په دې سپي زمانو دواړو. خو ته هم دین غواړې وطن غواړې، هغه هم دین غواړي وطن غواړي. جنګ مو په څه شي ده؟ سپي زمانو جنګ مو په څه شي ده؟ خو ته ورسره وطن ومنه، هغه به در سره دین ومني، معامله خلاص شوله. جنګ په څه شي کوئ؟ غلي کښېنئ د سپي زمنو. ولسه ته ګلبدین سره ولې ولاړې؟ ځکه ګلبدین دین غواړي. له چا غواړي؟ له خلکي نه. خلکی چې غواړي، خلکی خو د دین مخالف ده. هغه ته خلکی راسه، عادي خلکی. ته دین غواړې؟ هو زه خو مسلمان یم. ښه نو ده خو وایي زه مسلمان یم. وایي ګلبدین وایي چې مسلمانه ده. ګلبدین د کور رنګ چې وایي چې مسلمان نه ده. نارې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، مګر مسلمان یم، مګر وطن هم ساتم. مجاهده ته وطن ساتې؟ خو هغه هم وطن ساتي. ای د سپي زویه، کېده ټوپک ورسره ودرېږه خوا کې، دواړه یو ځای سئ. هر څوک چې په افغانستان کې یا د دین مخالف یا د وطن مخالف وي، دواړه ټوپک یو ځای کې هغه د سپي زوی وولئ. که هغه ګلبدین وي او که هغه نجیب وي، که هغه ترک وي که هغه بل څوک وي. دا خو د ما نه څوک د ما ولس خو دې څوک رانه بېلارې کړي. ایسای دې ورکړي که نه 100 میلیارده ډالر چې دا دې رانه بېلارې کړي. خو غم خو تا کې ده، غم خو تا پښتون کې ده. یو وطن غواړئ، بل دین غواړئ. دغه اوس دی د ډېرو زه ورته وایم چې منظور ته زه لږ مشورې ورکړم چې منظوره ته ته روانې دغه د ولس د تباهي طرف ته روان کړی. هله وایي دا خو د عیسی سړی څه په دې سپي زمنو چې په دې کواره، په دې خبرو، په دې غږ، په دغه غیرت او په دغې پښتو زه درنه لاړم عیسی ته د مردګاو زمنو. تاسو تباه سوئ. له ما نه نر چې بل پیدا کېږي، چې زه په دې نرتوب درنه لاړم د سپي زمنو، تاسو بیړه غرقه سوه. په قرآن کې ټول عمر سړی در کې پیدا شي. خو چې تا زه ونه سم ساتلی او درنه عیسی ته لاړم، خو ته د خره زویه چې د ما غوندې سړی هم نشي ساتی. لیونی سړی یم، پیسې مې که په کار وي، عیسی پیسې راکړي، خو د خره زوی ته یې راکړه، لږې لرې. که عیسی غلط کړی یم، خو ته مردګاو مې غلط کړه. ته مې ولې نه غلطه یې؟ اکسس راته ډېر لرې، پیژنې مې ډېر، 4 ساعته در سره ناست یم. مردګاوانو د تاسو په دې خولې کې ولې تاثیر نشته چې ما غلط کوي؟ ولې پیسې که غواړم ته راته ووایې پوه شې دا فیضان پیسه خور ده. عیسی به ماته 100 روپۍ راکړي د میاشتې. ځئ سیه او عیسی به ماته 100 روپۍ راکړي، د میاشتې به $1 میلیون راکړي. مردګاوانو چې عیسی په دې پوهېږي چې فیضان ته زه $1 میلیون ورکوم، خو ما کې به کوالټي لیدلي. خو ته د سپي زوی ووایه چې زه خپل پښتون مې ده او هغه یې په $1 میلیون اخلي، دې سړي کې غلا کار شته. تاسو چندې واچوئ $1.5 میلیون راکړئ او راته ووایه چې فیضانه موږ خبر شوي یو، تا ته $1 میلیون درکوي. ته د خولې او د خبرو سړی او پښتانه دې په خبره ښه پوهېږي، پښتو دې هم ښه زده. نو داسې چل وکړه د دې په خاطر باندې چې ته خو پیسو ته ضرورت لرې، قدر کې یې راته ووایې، په پاکټ کې راته ږدئ دا پیسې چې راکوئ. موږ $1.5 میلیون تا ته درکوو د تا د خرچې لپاره او موږ ته کار کوو. زه به ځان سره وایم چې فیضانه $15,00,000 د میاشتې اضافه ګټې او کار هم کوې خپلو پښتنو ته او پښتو دې هم ده زده او دا خلک هم درنه خوشحالېږي. زه به د سپي زوی یم، زه خو تجار یم چې زه به تا سره کار نه کوم.
خو راکه که نه موږ یو 120 میلیونه یو غول میلیونه یې چې ما ته 1 میلیون نسئ راکوی د ما غوندې به زر کسان یې ټولو ته 1 میلیون وټاکئ دې میاشتې 1.5 میلیونو غیرتیانو امپراتورانو یو ټویټر سپیس نسئ جوړوی یو ګیلمن مو زخمي و د شفاخانې لپاره مو پیسې نه لرلې غولنو ټول پسې زړل غاټ غاټ سړي وی په ګیرو کې موښ کې راله ګیلمن یې وځړی یتیم وردګاسه ته به هم زاړې کوتره ترور هم زاړي کوکو ګل هم زاړي نورګل هم زاړي شیرګل هم زاړي د خره زمنو دا کار به څوک کوي مړي به څوک کوي چې ټول زاړئ ولا لندن کې مو ډاکټر پیدا کړی خو اوس ګیلمن څوک نه پرېږدي له شفاخانې نه چې تر لندن لاړ شي په دې باندې موږ شپږ سپیسونه جوړ کړي ولې نه پرېږدي پنجابی نه پرېږدي 1.5 میلیونه پښتون 1.5 میلیونه پښتون د سړی په چاړه ویلی اوس دومره څوک نشته چې د شفاخانې نه تر هغه پورې ویسي ولې موږ پنجابی نه پرې ته چې خپل زخمي شفاخانې ته نسي بولی او هغه زخمي چې ټولو لپاره داسې یو لکه سکنی ورور او بیا دې هم ځان په مړ نه خو مدیریت نه لرې او ملامتون دې هم نه ضعیفه یې کمزوره یې بیچاره یې پښتون یې خړپړ یې باید دې پرېنږدي اوس به د دې لپاره ما او تا څه پلان لرو که نه که بیا راته یو ګیلمن جوړ کړي بیا به زه پلان جوړوم په مړی راته په تختې پروت وي زه په هغه وخت کې د دې غم کومه چې ته راځې د مړي علاج څنګه وسوکو پلانکی لږې پیسې خو راټولې کړي دغه مړي کفن واخلو و دې سپي زویه ته دومره بې پلانه یې سړی راته په شفاخانې کې اچولی د زه د شفاخانې د تداوۍ پیسې په چندو راټولوم ولې د ما په اکاونټ کې 1 میلیارډ ډالر نه دي پراته د منظور پښتون ولې 100 میلیونه ډالر نه لري خو پلان نه لري که پلان یې لرلی د په اکاونټ کې باید اقل یو 100 میلیونه ډالر پراته و چې د دې ګیلمن غوندې موضوع په حل کړې وای نغمه راجګه چې ورته وایي زه به سندرې درته ووایم خو دغه ګیلمن ته لږې روپۍ ورکړئ ولې زه کوال یم زه ټټار یم زه چېرته د بې مور و بې پلاره کوم انسان یم که زه امپراتور یم او پښتون یم خو دا خو د تا له لاسه منظوره دا کار کېږي ته یو اکاونټ جوړ که او ووایه دا منظور د خپله ویډیو وکړي چې دغه د ما اکاونټ ده د پښتون مومنټ د پښتنو د ازادۍ هر څوک چې کولی شي دغه اکاونټ ته پیسې ولېږئ چې د موږ د زخمیانو د موږ د مطبوعاتو د موږ د کنفرانسونو لپاره پیسې پکارېږي منظور دې په خپله ویډیو وکړي او دا اکاونټ د خلکو ته وایي چې 2011123429 دا د ډالرو دا د یورو 0012353419 دا د یورو 34566 دا د پاونډونو د اعلان وکړه ته د اکاونټ وګوره د ما غوندې بیچاره هم درته د میاشتې حد اقل یو 500-300 ډالر در اچي چې منظور ته پیسې ځي ته دا کار ولې نه کوې د دې په خاطر نه کوې چې پیسې دې نه دي خوښې د دې په خاطر نه کوې چې نه پوهېږې د دې په خاطر نه کوې چې دا کار دې وکړه پنجاب پیږي چې دا سړي پلان شروع کړه او دې کار ته یې کار وویلې دا سړی رښتیا هم اوس غواړي چې دا موضوع جدي کړي حتی تر دې چې پیسو لپاره اکاونټونه جوړ کړه اوس یې مړ کړه د اکاونټو د جوړېدو سره ته مړ کېږي که د اکاونټو له اعلان نه وروسته 24 ساعته کې منظور مړ نه کړه او دا اعلان دې دی وکړي ما ته لاړې راتو کوي ځکه هغه پوهېږي ورباندې دا موضوع لکه زه جدي شروع کړی اوس پنجاب فکر کوي دی ټوکې کوي پنجاب خپل کار کې باسي دی خپل کار کې باسي بل به خپل کار کې باسي منځ کې موږ تباه کړو پښتون موږ مینځ پښتون ما حتی د دې په خاطر ویلې چې منظور دې دا کار په پاکستان کې نه کوي دا اکاونټونه د پاکستان کې نه جوړوي حتی په امریکا کې مې په دې کار شروع کړ زه څنګه امریکا ته کینات ورکړم چې منظور په کومه لاره باندې امریکا ته ویزه واخلم ورته او ورته ویم دغه سړی هلته وزني د یو حقوقي یو بشري کار کوي نو ده ته ویزه ورکړي چې د امریکا کې اوسېږي او دی زه له امریکا ته راوباسم او ورته ووایم چې اوس دې اکاونټونه جوړ کړه او اعلان یې کړه ځکه هلته دې که جوړ کړي وی وزنې دي او دې کې ته د میاشتې 30 میلیونه ډالر راجمع کوه او په پېښور کې او په پاکستان کې لګوه په پنجاب کې لګوه او خپل مومنټ دې په مخ په بوزه ته د دې مومنټ بیا 2 کاله 3 کاله بعد نتیجه وګوره چې تا سره په اکاونټ کې 100 میلیونه ډالر پراته وي ته بیا دا اکاونټ دې وګوره چې ته د پنجاب بیلی که نه بیلی ولا که منظور له دغه جې راوځي بیا به
خلک وایي چې منظور لاړ او بیا به څوک نه په راټولېږي. ما ته د پښتون راټولېدل هېڅ معنا نه لري. ما ته دغه غونډې هېڅ معنا نه لري. ما ته دغه مزاحمت مظاهره وکړه هېڅ معنا. جنګ هم نه په کوم. زه سیاست په کوم. زه مطبوعاتي جنګ په کوم. زه CNN کې جنګ په کوم. زه فاکس نیوز کې و CNN کې موږ نن یو دانه لګیا ده. ولا CNN موږ سره مرکه نه کوي. د PTM د کاناډا او که د امریکا مسؤل هم CNN تاسو سره ولې مرکه نه کوي؟ تاسو د امریکا په مطبوعاتو پوهېږئ؟ څوک غواړئ چې په نیویارک ټایم کې مو مقاله نشر کړم په $15,000؟ څوک غواړئ چې په نیویارک په CNN کې درته مرکه جوړه کړم په $10,000 یا د 10,000؟ عادي سړی په خبره به هم نه پوهېږي، په انګریزي به نه پوهېږي. $10,000 راکړي CNN کې مسابقه کینم او وایي به چې دا د ټول افغانستان او د میډل ایست او د روسیې متخصص ده او وي به ناست ورکې څوک دغه سید خان کې کینم. سید خان به ورته وایي زه متخصص یم خو په انګریزي نه پوهېږم او ترجمان هم په تا ده په دې $10,000 کې اوس یې سیملټینیوسلی ترجمان درته راولو. ګرس سیملټینیوسلی ترجمان به راغیستی. سید خان به دوی معرفي کوي چې یو سپیشلایز متخصص پولیټیشن راوستی په CNN کې مرکه کوي. هغه به اخیستي $10,000 وي. ته چې $10,000 نه لري چې منظور ته مرکه جوړه کړې خو غول نه پوهېږي. په دې غولو پریښو نه یې خبر. ته په مبارزې پوهېږې نه، په غولو مې خبر نه یې راغلی هلته مبارزه دې شروع کړې. هغه هم د یو لوی قوم د 1.5 میلیونه پښتون. زه 1.5 میلیونه پښتون په هر سړي نه مردار وم. پرېږده دغه پوټنشل او د انرژي دې په مځکه پرته وي. په مځکه پرته انرژي ښه ده نه شرمېدلې. د ما رهبر چې CNN سره مرکه نشي کولی د پیسو له وجې نه یا د منیجمنټ له وجې نه یا د بیاکلۍ له وجې نه فاکس نیوز ته نشي ورتللی، الجزیرې ته نشي ورتللی. داسې مشر د ما نه ده په کار. کښېنه کوم کې تا نه زه ډېر هوښیار یم. دا د ما جای مه ډکوه. که ته وایې چې ته ولې نه راوتی، نن نه یم راوتی، 5 کاله بعد راوځم. خو ته دومره مه راته غی دا خلک چې سبا زم راجګ سم په ما باورونه کي چې دا به بل منظوری سي. مه مې خرابوه دا معامله مې مه خراب. بیا به سمه په مخ باندې بیا یا به غلی کښېنې. زه درته هم پیسې در کوم. زه مردګاو پیسې در کوم. ما د خلک په دې کپري باندې وولي. زه به نه هغه تجار وګورم چې پښتون ځان ته وایي او تجار او تا ته د میاشتې هر تجار $1,000 درنه کړي، $2,000 درنه کړي. کم تر کمه کوي تجاران 1000 دانې زه پېژنم او دومره مې په خولې کې تاثیر شته چې زنګ ورته ویم چې ورکړه $1,000 دې منظور سره میاشت به دې میاشتې ورکوي او ما ته به رسید رالېږي چې دا پیسې دې ور ولېږلې که نه. 1000 ضرب 1000 $1,000,000 شو. دغلته تاسو سره واده کوم که دا $1,000,000 د میاشتې ما د منظور په اکاونټ کې وانهچول ما مړ کړي. یو ماه او اعلان مم کوم چې پاکستانه دا $1,000,000 ما ورلېږلي او دغه ځای کې به په CNN کې د ده په پیسو باندې زه ناست یم او له پنجابي سره به مصاحبه کوم او ورته وایم چې اوس دلته زه تا سره غږېږم ورکړه د دې اکاونټ د PTM نه پیسې ورکړئ چې فیضان $10,000 ورکړئ. ورته ویم چې یو هوښیار پنجابی دې راوله د سپي زوی چې ما سره په CNN کې اوس خبرې وکړي چې زه یې په 15,000 مذهبو باندې دا تروریست کوم که نه کوم. ما دې په دې خولې کې بیا ولي دا د واشنګټن کې دې ما مړ کړي چې زه تا ته په دې کانګرس کې دا زمینه سازي کوم که نه. هره میاشت به په کانګرس کې یو پښتون غږېږي. دومره قوي لابي به مې لابي د ما کار د ما لوستې ده لابي په امریکا کې. هر میاشت به یو پښتون په کانګرس د امریکا کې سپیچ ورکوي لکه یهود. چی به کېږي خو ما په لابي کې 15 لابستان نیسم او هر لابست ته د کال $2 میلیونه ورکوم. اکثره لابستان په امریکا کې دي ایکس سینیټرز دي چې کله شپږ کلنه دوره یې سناتوري تېره شي دوی لابي فارم جوړوي او زه ټول پېژنم. ورته وایم چې $2 میلیونه در کوم. تاسو وظیفه دا ده چې هره میاشت به ماته په کانګرس کې د یو پښتون لپاره سپیچ برابروئ. $2 میلیونه تا ته در کوم، دوه تا ته، دوه تا ته. یو میاشت به ته راته جوړه، یو میاشت به ته جوړه، یو میاشت به ته جوړه، یو میاشت به ته جوړه. شپږ کسان یې هر 2 میاشتې بعد هر یو ته په کال کې 2 دانې اپوینټمنټونه در کوم او یو اپوینټمنټ د کانګرس په $1 میلیون. $1 میلیون به ته اخلې، یو اپوینټمنټ به راته جوړوي به ته اخلې. دی به وایي چې دا څه وایه 2 درته جوړوو، یو به کانګرس کې جوړوي به درته پنټاګان کې جوړوو. مطلب دا یو کانګرس چې پنجاب دا وویني چې هره ورځ یو کس لګیا ده پښتون کله پښتو غږېږي کله په انګریزي غږېږي او سنټ او کانګرس ته سپیچونه ورکوي. پنجاب هلته ګر 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 چې دا پښتون دې سپیچ باندې چې وسو دا چې وکړه دا له کوم دي دا پیریان را پیدا شول. ته راغلی هلته یې نورګل رااخیستی د څادر یې په اوږه راچولی بل څراغ خولۍ په سر کړې ده په شمګل ده ورسره خوا کې یو بیبي ګل هم را روانه ده. ټیک و مونږ ګریټ افغانستان جوړو غله نو چیغې مه روانې وایي دا خلک به اوس وایي چې لیونی سه بیبي ګل او شاد ګل او
نورګل دې را روان کړي دي لوی افغانستان په جوړه. ما په دې 3 متره قد باندې جوړ نه څه کړلی، ته په دې 11 قد راته جوړه. وزیر مې نه لیده، لوی افغانستان مې نه لیده. وروره دا خپله معاملې دي، دا ډي ان اې معلومه ده چې دا لوی افغانستان به څوک جوړوي. مې په عذابه وایي ډېر درته غلی شوم. تاسو خو نادیده یې، هېڅکې مو نه دي لیدلي، غول مو نه دي لیدلي، په سیاست نه پوهېږئ، په کار نه پوهېږئ، پیسې مو نه دي لیدلي. مامورین خلک یې، څوک ملل متحد سره چاپلاسیان یې، څوک ورسره اشپزان یې، څوک هلته یې پروپوزل یې لیکي، څوک یې عریضې لیکئ. راغلي په سیاست کې مو ګوتې شروع کړي، په پریخو خبر نه یې. نه مو پلار سیاست کړی، نه مو نیکه سیاست کړی، نه تاسو کړی. فکر کوئ چې موږ ماموریت وکړو، موږ سیاستمدار سو. خو نه نو سیاست د دې هر چا کار نه ده. زه خپل ماموریتونه مو وکئ. چې کومه ما کتاب ویلی، غول دې خوړلی چې کتاب دې ویلی. کتاب څه ته وایي؟ کتابو باندې سیاست وایي. ټولې کتابخانې به اوس رئیس جمهورانې وې چې شل زره کتابونه کې پراته دي. په سکنو کتابو والا هلته لګیا دي، په $15,000 باندې په یو پوهنتون کې درسونه ورکوي. ورته ټول پروفیسران دي په امریکا کې له لوږې مړه سو. اشرف غني معده ولې خرابه ده؟ خو له لوږې خرابه ده چې پروفیسر و. په نس هلته موړ شو چې هلته رئیس جمهور ته غلا وکړه، چې سیاست ته راغی، پیسې پیدا کړې. مامور مې نه لیده، پیسې مې نه لیدې. پروفیسر مې نه لیده، پیسې مې نه لیدې. کتاب والا مې نه لیده، پیسې مې نه لیدې. چا چې کتاب لیکلی هم غولې خوړلي، چا چې ویلی هم د غولې خوړلي. او بیا راغلي سیاستونه کوي. کتاب لیکل څه ته وایي؟ کتاب ویل څه ته وایي؟ داسې کتابونه خو به ولیکئ چې 100 میلیونه انسانان به یې واخلي، ته به پیسې کې وګټې. خو کتاب ولیکئ، د چاپولو پیسې نه وي در سره. لکه کتاب مې لیکلی، یو کس کتاب لیکلی او کتاب یې مو چې څنګه پیسې وګټې. کتاب یې په دې عنوان ګټلی لیکلی. چا ورته ویلي کله چاپوې؟ پیسې نشته راسره چې پیسې پیدا کړم. چاپوې د مردګاو زوی چې موږ ته چل راښیي، نو خپله خو دومره باید ولري چې چاپ یې کړي. په د پیسو د ګټلو د طریقو کتاب یې چاپاو، د چاپولو پیسې نه وي ورسره. تاسو خو دغه حال ده. یو سړی درته راشي 2-3 خبرې درته وکړي، هله پلانکی پیغمبر سیاسي پیغمبر ولې ویې ویلې چې مرداباد زنده‌باد او زه له مرګه نه ډارېږم. دا 3 خبرې شوې. وروره سړی دې وغږوه چې کول ډاون شه، ته دلته راشه. د تا پلان چی ده، د تا طرحه چی شی ده، د تا د نیولو طرحه چی ده، د ساتلو طرحه دې چی ده، د پیسو طرحه دې چی ده. یې څوک له کوم ځای راغلی، په خیر خو یې، نور طبیعت دې برابر ده، تبې خو به نه یې نیولی، کومه بله مسله خو به نه وي در سره. ته دلته کښېنه، شپې به اخیستی، لیونی به یې، اعصاب به دې خراب وي، ځان پورې به په تنګ یې، خودکشي به کوې، کور کې به په تنګ یې، ښځې سره به دې جنګ کړی، خپلوان به دې چا وژلي، د هغې غوسې به پسې راغیستی. ته خو دلته راسه، ما سره دا خبره وکړه، ته چی غواړې؟ تا دا سړي نه پوښتنه کړې؟ نه. ټوله ورځ تاسو په چی شي پسې روان یې؟ بس چا چراغ نیولی او مغرب پسې منډې وهي. ګوسپند خو په دې باندې پسونه ملامته دي. هغه شاعر ویلي وایي پسه د شپانه او د کساب فرق نشي کولی. چا سره چې واښه یې هغوی پسې ځي. تاسو هماغه پسونه یې. چا چې ویلي چې مرداباد او زنده‌باد، بس ته وایې چې همدا ده. نورې په دې نه یې خبر چې وروره دې سړي سره پلان شته که نشته. د مرداباد او زنده‌باد لپاره خو موږ ډېر خلک لرو. که یوازې په مرداباد او زنده‌باد تاسو رهبران ټاکئ. بدین وسیله. وخت ډېر نه لرم. لاسونه هم ډېر پورته نه کوئ. نه مایکونه در کوم او نه دومره ویښیارې خبرې لرئ چې ماته به یې وکړئ. غولو باندې هم نه پوهېږئ. زه چې له تاسو خبرې زده کوم، د ما د برپدر نالچ. 2 کاله مې غوږ درته نیولی. که به مې 2 کاله کې یوه خبره درنه زده کړي، ما دې هماغه 2 کاله قرآنونه ووایي. خپلې مې رانه ویرې شوې، خو له تاسو مې چې زده نه کړې. یو شی مې درنه زده نه کړ. دومره مې خپله زده دي چې دا 10% کې تطبیق کړم، افغانستان په جوړوم. او که 20% تطبیق کړم، لوی افغانستان جوړوم. او که 30% تطبیق کړم، ایران هم ورکې نیسم. او که 50% یې کم، د عربو په ښځه مغې نه ورمنډم. ټول درته نیسم. په عقل باندې که ما تا ته سنټرل ایشیا او په عقل باندې ما تا ته بري صغیر او په عقل باندې ما تا ته دغه نیمه دنیا ونه نیوله، ما دې قرآن ووایي. په عقل کې خو زه مسله نه لرم. مسله خو د ما په امکاناتو کې ده. امکانات چا سره دي؟ تا سره دي. او ته څوک یې؟ ته د سپي زوی. ته د سپي زوی. درته وایم چې $1 واچوئ.
تاسو پیسې نه سره اچوئ، امریکا یې راکوي نه، که یې راکوي خپل شرط راته ږدي، خپله ما ته وایي چې په وچ عقل یې جوړ کړه، په وچ عقل د موسی جوړ نه کړه، په وچ عقل د عیسی جوړ نه کړه، په وچ عقل د محمد صلی الله علیه وسلم جوړ نه کړه، په وچ عقل د آدم جوړ نه کړه، په وچ عقل د نوح جوړ نه کړه. موسی علیه السلام د فرعون څومره وځغلاو، منډې دې په یاد دي. و هم ورسره وحی و هم ورسره پیغمبري و هم ورسره عقل و. ولې له فرعون نه تښتېده چې ماران یې پسې راباسلي وو؟ خو بیا چې شي څه، خو بیا خو امکانات پیدا کړي. امکانات چي وو؟ امسا چا ورکړه؟ خدای. څه شی ورته وکړه؟ معجزه. معجزه یې چې راواخیسته چې امسا نه ښامار جوړ کړه، ماران یې ورته وخوړه. فقط چې موسی علیه السلام په خپله دا کار کړی، خو په امسا باندې یې وګټله. ته ما ته راکړه دا د موسی امسا چې ټوله دنیا درته مسلمانوم که نه. بیا امسا مو راخیستی یم، ما ته وایي رهبر یې مړه که په وچ عقل او په خبرو یې جوړ کړه. اوس هم ښه یم چې په وچ عقل او خبرو باندې خو دا 200 کسان 2 ساعته کښېنوم. نر هغه سړي ته وایم چې په وچ عقل باندې 200 کسان 2 ساعته بندیان کړي. نر ورته وایم. هغه پوخ په ټرمپ ته یې په دې باندې انعام ورکړه. و ټرمپ د امریکا په تاریخ کې اول رئیس جمهور د سنوي دقیقې خبرې کړي. په ټول امریکا کې اول رئیس جمهور د سنوي دقیقې مسلسل خبرې کړي بې کاغذه. این جانب شپږ ساعته درته خبرې کوي ولا که سا کې اخلم بې کاغذه. د امریکا په تاریخ کې هغه اول کس زه تاسو کې هغه لیونی زه یم. برپدر من حالات چې زه لیونی یم دومره بېخیار یم دا تاسو به څه حالي، تاسو به چې څومره ښې خبرې کوئ. فقط افغانستان له بېعقلۍ نه ړنګ ده. واوره افغانستان له بېعقلۍ نه ده ړنګ. زه د پښتون په پوټنشل پوهېږم. په پښتون کې چې کوم پوټنشل او کومه انرژي ده د مځکې په مخ په انسان کې نسته. مردګاو انسان به که بنګالی که هندوی که انګریزي که عربي چې له پښتون نه به دی کوالیفاید شي. پښتون د سپي زوی سره نسته د څه امکانات نسته چې دغه خپل ځان هم جوړ کړي او نور ملکونه مو ونیسي. امکانات بیرته وایم، امکانات چا سره دي؟ ولس سره دي. ولس چې ده ولس بیعقل بچی ده د سپېره چې رهبر پیدا کړي ورته وایي رهبري مې هم کوه لږې پیسې هم راکوه. همدغه ټول ماته وایي ما ته خو لږ پیسې راکړه، څوک راته وایي کور کرا راکړه، څوک راته وایي موټر راته واخله، څوک وایي تېل مې موټر کې نسته. وایي د سپي زامنو ما ته مڼې واخلئ، ما ته امونه واخلئ چې انرژي واخلم کار درته وکړم. هم به رهبري درته کوم، هم به پیسې در کوم، هم به منظم، هم به ټوکې درته کوم، هم به مخندوم، هم به کالي درته کوم. ولې چې ته د پیغمبر زوی له جنت نه راغلی انسان یې چې ته خراب دې دنیا باندې خو زه تا ته جنت نه شم جوړولی. وس مې نه کېږي که درته به مې جوړ و نه مې کېږي وس. زه د منظور لپاره دغه اوس 3 ساعته مسلسل 4 زه د منظور په طرفدارۍ غږېږم. دا سړی په چا مه وزنئ، منظور په چا مه وزنئ. وبال ده بچي لري د منظور شاوخوا خلک په چا مه وزنئ. په استرالیا او په امریکا کې چکچکې مه ورته کوئ، پلان ورکئ، امکانات ورکئ، سړی سیف کړئ. یا استرالیا ته وغواړئ یا موږ ته امریکا ته راوغواړئ. له پیسو سره او امکانات ورکړئ چې دی نور لاړ شي پاکستان کې د پاکستان د فرکشن لپاره کار وکړي. نړیوال یې کوي، مطبوعاتو ته یې وباسئ. یوه ورځ یې په یوې تلویزیون کې کېنوئ، بله په بل انګریزي په زده کوي. یا ورته وایي د تا په نمایندګي باندې به دا موږ په انګریزیو پوهېږو موږ به غږېږو. ته راته یو ځای کې کېنه صرف غږ کوه چې فیضان د CNN سره د مرکو مسؤل سه. تا دغه غږ د ما په کار ده. نور زه پوهېږم او پیسې مې پیدا کېږي او دا باور راباندې ولګېد نور به یې تا په زه چې غږېږم لکه منظور چې غږېږي. پلانکی له الجزیرې سره مسؤل ما وټاکه. ته غږ وکړه. نور خو د برانډونه خو همداسې جوړېږي. ته برانډ یې چې په ما دې ګوته کېښوده زه خپله اتومات برانډ شوم، چې په بل دې کېښود هغه برانډ، چې په بل دې کېښود هغه برانډ. 1 ملیون برانډونه به دې جوړ کړي او 4 ساعته به موږ برانډونه لګیا یو. تا ته به څوک په پوهنتونو کې لیکچرې ورکوو، څوک به په ریسرچ سنټرو کې خبرې کوو او ټول به وایي دا د هغه نماینده ده د منظور په خپلې خبرې ویلي، په خپلې خولې ویلي. نو بیا که په هغه وخت کې زه چاته غږ وکړم چې پیسې ورلېږئ پی ټي ایم ته خلک به وایي دا خو رسمي ادرس راته ویلې او رسمي ادرس چې چاته ووایي هغه پیسې لېږي. ولې نه دی دغسې زه چېرته چې بېکاره ده، چېرته چې مور او پلار ازار ویلی ده، چېرته چې بله وظیفه نه لري هغه د پی ټي ایم په امریکا او په کاناډا او په دې جو کې نماینده ده. داسې نمایندګانې دي چې زه خپله وخت نه لرم چې 3 دقیقې ورسره وغږېږم دې نماینده صاحب سره. نماینده ولې نماینده سوی غځونه به وکړي؟ ولا ما ویلې چې
نور کار نشته اوبر مې کوو نو ما ویلې راځه دا د پی ټي ایم نمایندګي به هم ورسره کوو. ټرک مې خراب و نو ما ویل ټرک مې مستري ته درولی نو راځه 2 میاشتې اوزګار یې دلته کې دا پښتنو نمایندګي هم کوم ټرک به هم چلوم. وایي پښتون دومره خوار څه چې مستري ته به د ټرک درولی بیا نمایندګي کوي. ولې هغه پی ایچ ډي صاحب چې 40 ساعته سټیټ ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتون هم د شنه بریتون هم لري هغه ولې دا نمایندګي نه کوي. خو دلته یو حقیقت موجود ده یا به دغه پښتون شین بریته وي غول خوري دروغ به وایي چې زه د پښتنو دایې لپاره کار کوم یا به تا کې کپیسټي نه دا جذب کې دغه حقیقت زه پیدا کوم او له منځه وړم. شین بریت ته وایم شین بریتیا چې ته ته سټیټ ډپارټمنټ کې 40 ساعته ناست یې د خره زوی یا به دلته اوس ماته دا وایي چې ته د پښتون دا دایه چې په مخ باندې وړې غول خوري او یا به ته پی ټي ایم سپورټ کوې. دی به راته وایي چې وروره ته پی ټي ایم نماینده یې زه به ورته وایم چې و هغه به راته وایي چې کښېنه پی ټي ایم د دغه غلطۍ لري دغه غلطۍ لري دغه غلطۍ لري پښتون یې راغیستی د کاندې ته یې برابر کړی زه پښتون یم زه دا کاندې نه راباسم نو زه باید دا جواب ورته ولرم که د ده خبرې رښتیا وي زه باید دا خبرې ومنم چې پښتون له کاندې نه راباچ کړو. څوک دا ذمواري د منظور اخیستی شي دا شین بریتې زه ورته پیدا کړم او کرښې ورته کش کړي او منظور په 1500 کتابو باندې په سیاسي لحاظ باندې درته غلط ثابت کړي او د پښتون د تباهي لپاره یې درته ثابت کړي چې دا پښتون تباه کوي او تاسو په منظور باندې دا خبرې بیا ومنئ. لاړ شئ یو 15 کسان د سپیڅو ګروپ ماته جوړ کړئ زه تاسو سره 15 کسان کینم او درته ثابته کړي چې دا سړی په سمه نه ده روان. دا په دې یو ډله دلته سر دوی وایي چې منظور د عیسی سړی ده زه هغه ډله نه یم او هغه ډله زه مردودوم هم. بله ډله وایي چې منظور د پښتون سره چل کې ده دا ډله هم زه نه یم او دا ډله هم مردودوم. بله ډله وایي چې منظور دلته راغلی ده د پروژې لپاره چې پروژه مروژه اخیستې دا هم ردوم. منظور پښتون ده منظور بالکل د پښتون د غم راغیستی منظور بالکل عیسی سره رابطه نه لري منظور هر حرکت د پښتون په ګټه باندې ده. دا موضوع خلاص مګر منظور کله دې نه وروسته حرکت کوي منظور مړ کیږي منظور تباه کیږي د منظور شاوخوا خلک وژل کیږي ما بس ته ځي ما ته پاکستان معلوم ده ما 22 کاله پاکستان کې تیر کړي د پاکستان غوندې سترین انسانان که پښتانه دي که پنجابیان دي د دې مځکې په مخ باندې نور نشته. مور غي خور غي مور وزني پلار وزني ورور وزني چی باندې سرپنه کوي. ما سره دا کوېشن ده چې منظور ولې مړ نه ده تر اوسه منظور دومره بې باکه ګرځي او دی لا ژوندی ده دا د ما پوښتنه ده وروره که خفه کېږي خوشحالېږي زه حیران پاتې یم چې دا منظور ولې نه ده مړ که دی رښتیا پنجاب د پښتون بیلی او دی دا ته پوهېږې زه کوم فکر کوم زه دا فکر نه کوم چې پښتون ډېر قوي سوی زه دا فکر کوم چې نه څه معامله روانه ده دغه پنجاب او دغه عیسی او دغه معاملې او منظور په بایسکل ګرځي او پنجاب نه ټول پښتون بیلی لوی افغانستان غواړي یا پښتونستان غواړي یا دا شی غواړي او پنجاب له دې منظور نه دومره ډارېږي دا منظور زغرې اغوستي دي موسی علیه السلام دغه اسانه یې ډارېږي وحي ورباندې راغلی جبریل ورسره ناسته ده کون فیکون ده خدای پاک د پنجابیانو ته ویلي چې د پورې به نه لګېږي یوسف علیه السلام ده د خدای زوی ده د پیغمبر زوی ده عیسی علیه السلام دا څه شی ده چې دغه کوم کمال په دې سړي کې شته چې عیسی او پنجاب ټول ترې ډارېږي. ځکه چې شاته پښتانه ولاړ دي کوم پښتانه ګلولي شیرزمان نور آغا ګلدسته کوتره ها دیو نه دا ټول ولکه اردو اته لکه اردو ډارېږي و بیا نو صحیح ده. غلنه غلنه پښتانه 40 میلیونه ورته 2 روپو نسوار نه لري اهمیت پنجاب ته 40 میلیونه 50 میلیونه غلو باندې موم نه اخلي په غلو او په دې پیږي پنجاب د مرګ لپاره جوړه سوې اردو ده پنجاب د ټارګټ لپاره جوړه سوې اردو ده چې پنجاب په دې پوه شه چې دې خلکو کې غم دا د سر سړی دی ورته معلوم ده د پنجاب په اخور تا مړۍ خوړلې د پنجاب په اخور ته پیدا سوی لوی سوی د تا بوزدل د تا قهرمان د تا وطن دوست د تا سړی د تا ښځه د تا تورزن او کوستېزن ټول ورته معلوم دي کور یې ورته معلوم ده ادرس یې ورته معلوم دی تګ راتګ لاره یې ورته معلومه ده سړی یې ورته لري چې کوم سړی په چا مړ کړي په چا لیم پیږي چې مړ دیم کړي او په تا بیرته ځان هم درنه خلاص کړي او بیرته دې خپل ورور ته هم په غاړه کې ور واچي پنجاب پرېږده زه په دې کار پوهېږم ما د خدای تاسو نه په نالت کوي که درته په نالت شوم
چې هر سړی راته وایه انتر بنتر چوف کړي به مې یی او په 200 کالو کې به رانه په ځان پوه نه سي تاسو چا انتر بنتر چوف کړی پوهېږئ که نه مه مې غږوئ چې یو ایکسپریمنټ درته وکړم همدغه منظور مو درته انتر بنتر چوف کړم او بیرته په غاړه کې م تا پښتون ته در واچوم او پښتون هم ووایي پښتون به ووایي چې ما مړ کړ ما دا سړی انتر بنتر چوف کړ زه موزیر یم او دا موزیر ده او ما سره هلته په جنجال وکړ په دې جنجال کې مې سړی په دې تومانچې په دې سر ویسته او رام سي اعتراف هم وکړي او د پنجاب حکومت راجګ سي ستا د پښتنو لیډر وژلی او سړی راواخلي عمري قیدي کړي ویم نیسي دا پنجاب ته سخت کار دی او پښتنو ته وایي چې هغه څه شي څه قاتل خو یې ونیو دلته به دا ټول انجینران دلته ناست دی قاتل یې ونیو اوس په اعدام کړي څوک به وایي شرط یې پرې کوي څوک به وایي نه ولا عمري قید یې ورکړ غولنو تاسو راغلي په سیاست خبرې کوئ څوک لاړ سئ مالټې مو خرڅې کوي څوک مو ګلپیان وکرئ څوک مو کلنډري وکئ څوک لاړ سئ کلارې ویده سئ کلارې لاړ سئ خوبونه وکئ په دې ډرامو کې ګوتې مه وهئ غول مو له لاسه پوره نه دي مه جنجالونه جوړوئ مه ځان ستړي کوئ مه ما ستړي کوئ او ما واک پوره څه تقریبا 5-4 مایله 5 مایله مې وکړ ما واک ټول کار والا که تاسو ته وکړم خپل ځان ته به هم کار کې کوم او نور به څه شي وکړم هسې نه مې مڼې نه دي خوړلي یو مڼه به ورته وخورم مڼې مې ډېر یادولې او ګاونډي راوړلې وای دا ډېر یادوي دا در واخله چې یې راته کې اچولي نه دا د سپي زوی پښتون ده دا د موردګاو زوی کاشکې مې اول په ده خوړلې وای هسې نه چې هروغه به ده خوړلې وای د زارو به یې ما ته راکړې وه سړی ګلنواز نومېږي که مړ شولم د ګلنواز د سپي زوی پرې نږدئ دا د موردګاو زوی دې نه به ټیک پوهېږي چې مڼو کې شی راچولی او که مڼې نه خورم د دې کور کلي رانه نه وي ورکه برپدر د دې مڼې نه حالت شي وران مې دوی لکه چې کلي پاتې شي نه د سپي زوی لکه چې باندې پاتې شي هوا مې یخه سوې زه پیدا شو یو وخت پیدا شو فرنک خو دا مایک درته خلاص کړم څه به ښه خوشحاله یې چې مایک به را خلاص کړي او اوس به مونږ توتي توتي غږېږو د ما له خبرو نه وروسته به تاسو کومې خبرې وکړئ چې مو زده دي چې ویې وایې تاسو خبره ما ته راولیکئ چې مونږ دغه خبره کړو راولیکئ په میسج کې ورته دلته یوه خبره شته تا نه پاتې ده مونږ یې درته کوو همدې خبرې پسې ګرځم چې داسې یوه خبره به یې ما به نه وي کړې او تاسو به یې ما ته ښایي وایي مړ شم ما نه به خبره پاتې دا پښتانه به یې ما ته راوښیي چې دغه خبره موږ تا نه وکړې موږ یې در وښوده مړ شو خدایه دې شپې باندې خو به دغې خبرې پسې خو زه مړ شوم چې زه له تاسو یوه خبره زده کړم خو څه به ووایې هو والله تا خبرې تاییدوم دې لپاره راوختو ښې خبرې دې وکړې او والله چې همیشه غوندې دې ښې خبرې کړي هغه طرفداري مې چې کړې به دا وایي چې ښې خبرې مې وکړې هغه خبره دې هم ډېره ښه وه نو چې ما کړي او تا ته مې ښې ښکاري سوي نو ته ولې تکراروې د خلکو وخت په ضایع کوه خو ووایه چې خبرې دې ښې وکړې کور دې ودان بل به والا خبرې خو ښې دي خو منظورم چې دا غم ځان ته داسې نه ده چې چیټي راناسته خو هغه به هم ول مه خوره ول مه خوره ته مانه منظور مه ګټه غلی کښېنه کښېنه ما تکل مه راښیې یو خو څوک ما تکل راښیي ډېر مې بد ایسېږي کاشکې زه دومره بختور سړی وای چې یو څوک مې په ژوند کې لرلی چې ما ته عقل راښودلی وای ډېر د سپي زامنو ما به ویلې که هوښیار دي کړایان به مې ورباندې وخوړل ما لږ عقل راوښیي چې را بغلا به له ما نه ډېر بې عقل و ملکه وسله نیمایي کې له مړۍ نه جګومه وای به چې له کور یې وباسم مړۍ وخورې خو غږېږئ به نه ځکه عقل مقل نه لرئ اوس مې پخ کړې که تاسو یې ونه خورئ زه به چیپ وکړم ته نه بس هسې مې دا د ما مړۍ مو خلاصه کړه خلاص 1000 مایله ورپسې ځمه 10,000 مایله ورپسې ځم چې یو هوښیار سړی پیدا کړم ښځو کې خو هوښیار هسې نسته چې وایم چې یو ښځه یې ښځې خو ولاکه بیخي پیدا کړي که مې په ژوند کې یوه هوښیاره ښځه لیدلې ما دې قرآن ووایي دا زغل خو هسې نم سړی ده او نور ښځې سته ده نو همدغه وخته چې خبرې وکړي ښځو کې چا ښځه چا هوښیاره کړه ښځه چې هوښیاره وای نو ښځه به نه وه البته په ډېرې بښنې سره دا هم راغلي سیاستونه راته کوي چې کوم موږ هغه یو سیاستمدار یو
غلی کښېنه، د مېړه خدمتونه کوه، مېړه خدمتونه وکړه، بچي وزېږوه، ډېره به غږېږي نه. د مېړه خدمت کوه، بچي زېږوه، بچي چې موږ پښتانه په کار دي، ځکه چې موږ امپراتورۍ ته ملا تړلې. دا خلک وازني، باید موږ ډېر زیات ولرو چې 30% مړه شي، بیا هم 100 میلیونه پاتې شي. ښځو توبه د تاسو له ګټو چې تاسو یې موږ ته کوئ. نه مې د تا ګټه په کار ده، نه مې تا په بانک کې منیجري په کار ده، نه مې د تا انجینري په کار ده. او هغه ډاکټرۍ ماکټرۍ کې په اسمان ماسمان یو شي نیم ته به مې په کار دی، هغه به یو څو دانې ور ولېږم. طالبان نه دي ملامته. ولا نیم مخلوق چې ده دا بې وظیفې پاتې ده. غلي کښېنئ، نیم مخلوق څه بې وظیفې پاتې ده؟ خو که دا لاړی چې په بانک کې منیجري کوي، زه هلته اشپزي کوم. خو د ما وخت کې که ده د اشپزي کولی، زه به هلته بانک کې منیجر وم. هېڅ فرق نه راځي که ښځه په کور کې کار وکړي او که باندې وکړي. دا محاسبه یې ورځ د ښځو سره زه کوم. ما سره دې په امریکا کې محاسبه څوک وکړي؟ ښه، مړۍ پخول غواړي، جای جارو کول غواړي، کالي مینځل غواړي، ماشومان زیږول غواړي، ماشومان لویول غواړي، ماشومان تربیه غواړي. دغه کارونه ټول ماته ښځې کوي په افغانستان کې. دا لږ کار ده؟ که به له نارینهو نه ښځې 10 چنده په افغانستان کې کار ډېر نه کوي، ما دې قرآن ووایي، او مهم کارونه کوي. امریکا خو غم باندې په همدې وخت کې چې ښځې کار نه کوي. امریکا خو تباه دې کړه چې ښځې کار نه کوي. ښځه څه وایي؟ وایي زه بچي نه زېږوم. ولې نه زېږوې؟ وایي ځکه زه سهار ته کار ته ځم. ښه نو چې ته سهار ته کار ته ځې، نو دا بچی چا ته پرېږدم؟ وایي بی بي سیټینګ ورته ونیسه. وایي بی بي سیټینګ خو د ساعت لا نه $20 غواړي. 3 بچي مې د $80 سو. که $80 د ساعت زه هغوی ته ورکوم، ما ته هلته په ساعت $19 راکوي. نو 19 راکوي، دا یې 20، دا $40 ورته له کومه کم؟ وایي ته هم ښه وایې. ښځه وایي چې زه کار ته ځم. دا سړی ورته وایي ته خو کار ته لاړې، دا زه چې وکړم؟ زه خو هم کار ته ځم. دغه بچو ته مړۍ څوک پخه کړي؟ او دا زه خو هم چې غرمې ته مړۍ غواړم، زه چې وکړم؟ ښځه وایي نو زه چې وکړم؟ نو که ته په ما باندې دلته دیګی پخې، خو هلته خو زه په هغه 7-11 کې کار کوم. یا راته ووایه چې هلته $16 په ساعت واخلم، یا تا ته دیګی وکړم. ته چې راسې د دوی کورو ته، دیګی نسته، لکه په جومات کې چې اوسېږي، دوګی نسته کې، بوی د ترکارۍ نسته کې، او هغه نارې وایي فرج، یخچال نارې وایي، همدغه یخ مخ کومه مالټه کې پرته وي، یا کوم یو ځای کې یو زوړ چرګ پروت وي، په هغه بل کونج چې داسې لږ وخوځه راوخوځه چې سار ورکې ورښکاره کړې، په پنک ویلې یو 3 ګازرې کې پرتې وي. کور دې ته وایي د مردګاو زمنو، کور دې ته وایي. کالي هلته ټیران پراته وي چې چا نه یې مینځلي، جای دلته ناولی، کالي چې بدل کړي پتلون یې هلته پروت وي، لکه مجردانو کور. اوبه هلته نه وي، وایي اوبه نسته دي. بل ورته وایي اوبه خو نسته دي، پرون نه لا خلاصې دي. وایي لږ چای به ونه کړې؟ وایي زه خپله ټیکه ټیکه او پرچه پرچه یم، چای تا ته څوک کړي؟ داسې لکه ګاز چې نیولي، یو ته ګوري، بل ته ګوري، چیپس یې زړه چاودي، څوک یې نه ایس چای ورته راوړي. همداسې ور ویده سي، څوک په کوچ ویده، یا بل د مردګاو زوی په فرش ویده وي، ځان د ساعتونه چالان کړي. دا د ما ګاونډیان دي، د مردګاو زمنو دوی د ساعتو له لاسه زه خوب نسم کوی. یو خو کورونه نه دي، لرګي دي. چا ځان ته 5 بجې باندې کوک کړی، کوم مردګاو چې په 4 بجې کوک کړی، کوم د سپي زوی په 6 بجې کوک کړی. او زه خو همدا رقم سړی یم چې دا سر کېدم چی دي چې راجګ سم چې ګورم 4 بجې وي، دا خو د 4 بجو مردګاو لکه چې کار ته ځي. بیا تر څو ویده کېږم 5 بجې شي، چی څه چې بیا راجګ ښځه د سپي لورې کار ته ځي، هغې ځان د شی کوک کړی. ښه، بیا ویده سم، بیا چې تر څو پورې ویده کېږم د 6 بجو مردګاو شي، بیا راجګ سم. آخر مې دروازه راوټکوله، د مردګاو زمنو تاسو نه خو چې زه کار ته لاړ وای ښه و، ځکه د ښځې په ځای دې هم زه راجګ یم، مردګاوه د تا په ځای هم زه راجګ یم.
دا بل ګاونډي د خره زوی په جایم زه راجګیم د سپي زمنو دې نه خو زه دا کار ته لاړم کار ته خو دغه جګېدلې سخت دي چې له خوبه راجګ شو کار نور چی ده کار کې نور څه سختي ده خو همدا سختي ده چې له خوبه راجګ شي آخر پسې زیاتې زم ځان سره ویم چې دا د سپي زمن خو دې خوب ته نه پرېږدي ښه چې ګورې چا به ځان سره پیالۍ لاس کې نیولې او منډې به وهي چا به ځان سره یو کپ به یې کړی یو به په لاس کې یو بارګر شی په خولې کې نیولی منډې به وهي چا به پتلون ځان سره لاس کې نیولی چې په موټر کې به یې واغونځم ناوخته ده پرتوښکلی منډې وهي چې کومه زه ښځه مې کار ته ځي خوند خو دا کوي چې ښځه دې کار ته نه ځي او ته دغه 8 بجې شاوخوا له خوبه راجګېږې وخت خو به دې معلوم وي او چې راجګېږي کالي دې اوتوي ډېر منظم وي تشنابونه خو ګرمې اوباسې لري دستپاک ورکې جوړي پاک صفا کوري تر څو چې تشناب نه راجګېږي دود پتي درته تیاره وي په موډ دې خبره وي چې دا اوس هګۍ خوري کوم رقم ته یې خوري پیازو سره یې خوري رومیانو سره یې خوري یا ملیانې خوري یا دا خوري هغه یې درته تیار کړي په میز یې درته ایښي هر څه یې برابر کړي لږ کاشوغ یې سره له ښه له بد سره تم غځونې مزونې ورته وکړې په دې ګرم دستپاک باندې مخ ورته برابر کړي لږ ښایسته مې دماغ غوندې نو ښکرارې دی چې ته کښېنې دنه یو شړوپ کوې یو وارې دې ته ګورې ماشومان دې راغیستي یم دې ته دې ویلي چې بس ته یې ور وخېځوه د هغه غمونه دې بس ته لېږلي هغه لاړې مکتب ته او تا دلته کلارې په ناز باندې ته چای څښې او دا درته ګوري او نن نیمې بجې خپل کار ته ځې او دا بوټان دې تیار برابر وي هر څه دې منظم وي ته کور نه وځې چې بیرته غرمې راځي بیا درته ترکاري تیاروي تر څو ترکاري او بادرنګ خورې ګورې چې چای درته راورسېږي ښه داسې منظم چې هغې نه تر څو خلاصېږي ته کوم شفتالو مفتالو وي هغه درته راکېږدي لږ کیسې وکړي چې ماشومان بس ته راسي ماشومانو ته ورکوزه سي هغه درته راکښته کړي 20-30 ماشومان وي غټ کور دی څوک هغوی ته مړۍ تیاره کړي چا ته مړۍ ورکوي چا سره چی کوي ژوند دې دا چې ته راجګېږې ته په 9 بجې کار ته ځې دا د سپي لور په 7 بجې لاړی ښه دا په 7 بجې لاړه ده ته راجګ سولې اوس غول خورې چای چیکې مړۍ خورې چی که اشپزخانې ته چې لاړ شي کله به غوړي درنه ورکي کله به هګۍ د سپي لورګانې درنه ورکي خو سړی نو سړي نه خو شیان ورکېږي کله به چای درنه ورکي اخر به ستړی سي هلته به په کوچ کښېنې لږې اوبه به وچښې ځان سره به وڅښه دا شیان له کومه کم زنګ به وچوه چې مالګه چېرته وه هغه چای چېرته ایښی و ولا چای خو پرون خلاص سوی و موږ نه درله راوړی ښه هګۍ چېرته دي هګۍ خو پرون 2 خرابې سوې وې هغه مې وغورځولې او هغه 3 مې ماشومانو ته پخې کړې نو تا خو به ویلې موږ به راوړې وې ولا ما نه ویر سو ښه پرج به دې نارې وهي ښه چی خورې دې ځای نه به خونپوره روان سې موټر کې به کښېنې تر څو چې په لاره ځې دلته په ده بریک ونیسه کنځاوه کسې دفتر ته لاړ شي شل جنګه به وکړې ولې ښځه مې کار ته لاړه ده برپدر دې دې نالت سي لاله کار سره ژوند په خوند ځان پوه کوي یو ښځو باندې سبقونه ونه وایئ او بیا که کومې ویلي چې تعلیم یافته ښځه ونه کوي موبایل کې به یې تا کاري په جی پی ایس کې به یې د تا کاري په کمپیوټر کې به د دې کاري پاسورډ به د دې سره وي دا زنګ به درته نه وي راغلی څوک وه څه شی ویلې ولې ویلې دا میسج دې څه شي دا ټنګ څه شي وکړه دا کوړنګ څه شي وکړه وغلې سه مه مې په عذابه خو یوه دانه وه زنګ یې راویلی یو کار یې د یو چا ولې یې درته راویلی پرون هم په همدې وخت کې درته راویلی و بله ورځ شګوفې درته راویلی و نن دې ولې درته راویلی ودې خره لورې پرېږه دې مې که نه مې پرېږدې ستړی یم د هغه کیسه ده وایي یو د یوې ښځې مېړه وایي له 3 منزل نه رالوېدلی و پښې ماتې دي لاس یې مات ده سر یې 6 ځایه مات و نو ښځې یې زنګ ورته راویلی و چې وی ښځې ته یې زنګ ویلی و چې ولوېدلم له 3 منزل نه رالوېدلی یم کپ کپ یم خو خاطرې ته دې خدای خیر ورکړي تر شفاخانې راورسولم اوس دا ښځه نه ورته اول یې ورته ویلي چې دا لاس مې مات ده دا اوس دا ورته نه وایي چې اوس ښه یې که نه وایي خاطره څوک وه خاطره څوک وه څه دې پېژندله ولې بوتلې
له کوم ځای دې پېژنده؟ سړي غم نسته ورسره چې دا سر یې څو ځایه مات ده، دا پښې څو ځایه ماتې دي، دا له دې سره د خاطرې غم. خاطره څوک وایي دې سپي لورې وایي خاطره پرېږده د ما غم و که مړ یم نیم نه یم نیم نه یم. او قرآن کې تر ننه پوښتنه دې سړي کړي چې مړ شوې که پاتې شولې د خاطرې پوښتنه یې ترې کوي. ښځې په یاره که د ما مشورې واخلئ ژوند باندې به پوه سي. ژوند اوله مشوره دا درته چې له ښځو به ډېر آزاد ګرځئ. درته سبقونه وایي سبق. بالکل به چاته د هغه نه کوئ. ته ودرېږئ یو چا نیسي چې رالېږلی لږ ځي کیسې مې خرابې شوې. ښه نو زه به د ورو ورو اجازه واخلم. هسې نه ملک نه جوړېږي. خوراکه به دې جوړ کړی. که به تاسو جوړ که ما دې د ملا شم قرآن ووایي. دې بل ته ګوره الب ګول او خولۍ ته یې ګوره تو قرآن دم ریکویسټ کړی. تا دې قرآن ووایي چې په دې اوس وخت کې د چا نوم الب ګولي او بیا دا رقم سپینه خولۍ یې په سر کړي واسکټ دې څومره کلک اغوستی. ته به اوس ماته کومه خبر وکړې چې دا تا زه سپیکر ته راولم الب ګوله. نو زه خو دومره پوهېږم تا دې الب ته چې الب ګل نوم ته دې ګورم، دې واسکټ ته دې ګورم، دې خولۍ ته دې ګورم. ما دې قرآن وایي چې هم دې زړه لولم هم ماغزه. قرآن مې داسې خبره به کوې چې په اولې خبرې به دې لاندې غورځم او دوه به کنځاوې هم درته کوم. ځکه ډېر شخ ناست یې لکه مار دې چې تېر کړی. وروره لاړ څه دا نوم دې بدل که. د الب ګل وخت تېر سوی. دا خولۍ دې لږه سمه واغونده، دا واسکټ دې لږ سم که شیشې که په پازابه و پښتنو رنګ یې مه شرموئ. الب ګل د الب ګل تا لیدلی؟ بادام ګل ووایه، لاچي ګل ووایه یو معنا، خاپیر ګل ووایه یو معنا، الب ګل څه شی څه؟ مقصد چا په ځان تیږه نوم ایښی، چا په ځان لوټه نوم ایښی، چا په ځان باندې داسې یو شی نوم خو کېږدئ چې هغه شی خو موجود په دې دنیا کې. الب ګل څه ته وایي؟ لاندې کښېنه. ښه سوې چې لاړې. تا ته به زه اوس مایک در کوم په دې شپې 3 بجو کې 4 کې چې الب ګل صاحب ما ته خبرې کوي. برپدر دې له الب ګل سره نالت څه. دلته روغو روغو خلکو مایکونه غوښتي نه مې دې ورکړي. ته الب ګل صاحب ته به درکړو. ته به ماته چې وایې یاره دی خو مې په زړه ارمان څه دی خو مې کاشکې راخېزولی وای چې ده به څه ویلې. دا الب ګل خو لا باید ما راخېزولی وای چې ده به ماته څه ویلې. حتمن یې کومه خبره کوله. خو په هر حال لرې که ایسته کوه په دې نیمې شپې کې به دې الب ګل نه ما چې ایزه کړي. په هر حال کور مو ودان چې راغلی کېناستی او 6 ساعته تقریر مې پیره کړی. ته دې روم جوړ که دلته مه راخېزه. ځان مې راباندې بیا به کوه ځکه ته هم کله کله ډېر بیا کله غږېږې. کله کله نه کله کله ویښیار غږېږې. داسې به درته ووایم ځکه داسې عموم کې ډېر بیا کله غږېږي. کله کله ویښیار او نن چا راته پیر له تا نه عقل زده کړی. من بیا هم ویښیار داسې له ما خو یې عقل زده کړه. دلته خو ډېرو رانه زده هم نه که پیره. تا خو بیا هم کار وباسه. دا هم د تا یو کمال ده چې له ما دې دومره عقل زده کړه چې دا نورو رانه زده هم نه که. نو پیره مایک نه در کوم. مایک نه در کوم هیچا ته یې نه ورکوم. چې ټر نیکه مې راسي مایک نه ورکوم. او ما مایک چې بند کړم ما ویلې زه خو خلک دي زه به مایک په بند کړم دوی به لاړ شي. نو چې تاسو اوس نه ځئ زه چې یې در باندې وکړم. زه چې یې در باندې وکړم. خو خیر دا سره ګران یو ځکه سره نه ځو. دا معامله داسې ده. خبرې مې درته وکړلې له زړه مې درته وکړلې او زړه مې در باندې بدېږي. پښتنو پارسیوانانو باندې مې هم بدېږي خو پارسیوانانو باندې مې په دویم قدم کې بدېږي. او دا د ما شرعي حق دی چې په خپل قوم او په خپل نژاد او په خپلې وینې مې زړه بد شي. که دین هم راته ووایي چې په خپله وینه باندې زړه مه بدوه دین ورته پرېږدمه ځکه دا دین بیا چټیات دي چې ماته دا خبره وکړي. دین هېڅکله ماته دا نه وایي چې ته په خپلو خلکو زړه مه بدوه. ممکن دا راته ووایي چې د خپلو خلکو
لپاره بل کس مه وزنه چې له هغه پستوکي وباسي او خپل سړي ته یې واچوي. دا کار زه هم نه کوم. تاسو باندې زما دومره زړه په دې کې چې دا د تاسو حق درکړم، همدا د ما بس ده. د نور چا حق نه در باندې خورم. هغه د نورو خلکو کار ده چې نورو خلکو حق در باندې وخوري. دا ستا حق مو درته اثبات کړم او درې کړم، دغه د ما مسؤلیت ده. نور مسؤلیت زه نه لرم. او دا د ما اخلاقي او شرعي حق ده چې دا کار زه باید وکړم او دا کار کوم. دا کار کوم او په دې ځان مې باور شته چې دا کار له ما نه کېږي. زه چې د اصغر په هر سړي باندې ډېر تیز انتقاد کوم، همدې وجه دا ده چې دغه ملک او دا خلک راته ډېر خپل ښکاري. نه انګرېز ته اجازه ورکوم، نه پښتون ته، نه تاجک ته، نه ازبک ته، نه هزاره ته چې د ما په ولس باندې لوبې وکړي. صحیح ده، اوس یې کوي، لګیا دي، خو موږ هم کمین کې ورته ناست یو. خدای پاک به ما ته موقع په لاس راکړي. نه په خپله دغه اخلاص په چا خرڅوم او نه تاسو د دې اخلاص د اخیستلو توانایي لرئ چې ما دا اخلاص تاسو په پیسو واخلئ. دا ډېر غټ لوړ قیمت لري. دا تاسو په پیسو نه شئ اخیستی. نو چې په پیسو یې نه شئ اخیستی، په تاسو به یې څه خرڅ کړم. دغه اخري خبر به درته وکړم او دا خبره ما په خیال یا رښتیا ده یا نه ده رښتیا. وایي بیل ګیټ یو وخت کې یو چا مجلې خرڅولې. بیل ګیټ ورغی، یو چا ته یې مجله وکتله، راوکته، وړکی ماشوم و، دا مجلو ته ولاړ و. وایي مجله یې بېرته کېښوده. د ماشوم چې دا مجلې خرڅولې داسې ورته ویې ویلې چې دا ولې نه اخلې؟ وایي بیل ګیټ ورته وویلې چې پیسې نسته راسره، ماتې هم نسته او پیسې هم نسته. بیل ګیټ خو دغه وروسته بیل ګیټ هغه وخت کې غریب و. وایي دې کس ورته ویلې چې مجله یې راواخیستې، بیل ګیټ ځوان ورته ویې نیوله، دې ماشوم چې واخله مفت ته یې یوسه. ده ورته ویل چې are you sure؟ وایي ده ورته ویلې دې ماشوم چې یس. نو مجله یې ترې ویوړه. بیا په همغه لاره باندې تېرېږي، ټرین مرین میټرو کې ځي، یو اخبار یې رااخیستی، کتلی ده کتلی دی، بېرته ایښی. هماغه خبرې ورته کړې چې پیسې نسته. دې ماشوم د اخبار ورته بیا نیولی چې انکل ویاخله در سره، مفت یې واخله. وایي بیل ګیټ ورته ویلې چې دا اخبار او دا مجلې دې خپلې دي؟ وایي ده ورته ویلې چې نه، زه چا سره کار کوم. ما ته د مثال د ورځې $15 راکوي، د ټولې ورځې. نو وایي تا نه یو ورځ ما مجله ویوړه، نن دې اخبار راکړه، بله ورځ مې یو چی درنه وړی وي. نو دا خو بیا ته دا له کومه کوې؟ وایي زه یې د خپلو $15 نه یې دې پیسې بیا ورکوم. نو د تا غوندې څوک چې راځي بیا ما نه د هغه ویسي، ما دا زړه ورته بد سي چې دوی سره پیسې نسته، دا شی په کار ده، زه یې ورکوم. نو هره وخت کې دا $15-20 چې ما ته د ورځې راکوي، دا په دې مجلو او اخبارو کې ځي. نو داسې ورځه کمه پیدا کېږي چې ما ته کومه روپۍ کې پاتې سي، پروا نه کوي. وایي بیل ګیټ داسې ورته وکتل وکتل وکتل، تر لاړ. په دې کې 8 کاله وځي، بیل ګیټ میلیاردر کېږي. چې بیل ګیټ میلیاردر شو، نو یو چا به یې ورنه پوښتنه وکړله، بیل ګیټ خو اول یو څه وخت کې د ټولې نړۍ سرمایه‌داره ترین انسان سه. نو ده ته بیا دغه تلویزیونو والا ورتلل، وایي له بیل ګیټ نه یې پوښتنه وکړله چې اول څه احساس لرې، او بل آیا ته داسې فکر کوې چې په دنیا کې به له تا نه څوک مالداره وي؟ وایي و، یو کس له ما نه مالداره سته. وایي څوک؟ نو بیل ګیټ څه کړي وو، مخکې له دې مرکې نه چې دی میلیاردر سوی و، د دې ځوان وور کې دغه اخلاص او دغه جرأت یې په دې ذهن کې ټروما غوندې پروت و چې دا میلیاردر سوی چا ته ویلي وي، دغلته به یو چا اخبارونه خرڅول، دا کس راته که څوک را پیدا کړي نه به ورکړم. خو هغه پسې ګرځېدلي و ګرځېدلي و، هغه یې پیدا کړی و، 14 کلن 15 کلن ځوان و، په سینما کې چېرته کار کوه، پیدا کړی و چې داسې د بیل ګیټ غواړي. دی ورغلی و، بیل ګیټ ورسره ځان معرفي کړی و، دې کس ته ویلي زه هغه کس یم چې مجله او اخبار او دا او دا دې راکړي وو مفت.
او ما بیا تا سره څه کیسې وکړې او ځوان ورته ویلي چې او زه هغه وخت کې مثال د 10-12 کالو وم، اوس یې 15-14 کالو یم، یا د هر څو یا د 18 لس-اته کاله ووتل. ما هغه اخبارونه بیا هغه کس سره کار پرېښودو، سینما کې کار کوو. وایي زه دې ډېر امپرس کړی یم، اوس ته ماته ووایه چې تا څو روپۍ پکار دي چې زه یې درکړم. ښه غوږ ونیسئ. وایي دې ماشوم ورته ویلې چې څه شي لپاره؟ وایي هغه وخت کې ستا ما سره کوم اخلاص او دې خلکو سره دې کړی و، ما سره دې کاوه، هغه اخلاص کمپنسیشن کوم. وایي دې ماشوم ورته ویلې چې بیل ګیټس صاحب تر تېر شه. ورته ویلې چې نه تېرېږم، دا معامله به زه ته ما سره نن خلاصوې. ورته ویلې 100 میلیونه ډالر غواړې، 500 میلیونه غواړې، 1000 میلیونه غواړې، دومره پیسې مې په افریقا ته پور ورکړی دی، د هغو ټولو مالک دې کم. وایي ده ورته ویلې چې نه، همدا معامله به همداسې پرېږدو، که یې نه پرېږدې دومره به درته ووایم چې ته د هغې کمپنسیشن ما ته نسې راکولی. بیل ګیټ ورته ویلې زه میلیاردر یم، د دنیا ټاپ ترین یم، ته نه یې خبر؟ ورته ویل چې او خبر یم، که اول نه وم خبر، اوس خبر سو چې تا ته راتلم خبر سوم، مګرم ته ځکه هغې کمپنسیشن ما ته نسې راکولی چې ما په هغه وخت کې خپله ټوله سرمایه تا ته درکوله او تا غوندې خلکو ته مې ورکوله، زه به کور ته تس چپ تلم، منفي به تللم، ته چې دا ټوله سرمایه دې ما ته راکړې او منفي کور ته لاړ شي، ته به دا کمپنسیشن علاوه کړې. که ته 80 میلیارده ډالر لري او دې نه ما ته 40 میلیارده راکړې، بیا هم ته د ما په پوزیشن کې نه راځې، ځکه تا 40 میلیارده ځان ته وساتل. که ما ته 9 میلیارده راکړې، 1 میلیارد یې ځان ته وساتل، ما په 15 ډالرو کې همیشه 15 ډالر منفي کور ته تللم، د بلې ورځې نه به مې بیا بل چېرته پیدا کولې. ته د دې کمپنسیشن ما ته نسې راکولی. دا هغه وخت کمپنسیټ کېږي چې ما ټوله دارایي ویله او ته اوس 1% دارایي دې وایي او ما ته کمپنسیشن په نوم پږدې، زه تا نه 1 روپۍ هم نه غواړم او نه په هغه وخت کې زه پوه وم چې ته به بیل ګیټ کېږې. چای مې در سره وچیکه او مړۍ مې در سره وخوړه او همداسې قرضداری مې پاتې شه او پرتې پرتې مه راسره کوه. وایي بیل ګیټ داسې دې سړي ته وکتل، دې وړکي ته. بیا وایي په دې انټرویو کې دې خلکو ته ویلې چې ما له ځانه پیسه داره سړی پیدا کړی، هغه دغه ماشوم ده چې داسې خبرې راته کړې چې په 40 میلیارده ډالر مې نسي قانع کولی او زه یې تر اوسه قرضداری پاتې یم او زه به د ده قرض ځان سره کور ته وړم. تاسو پوهېږئ ولسه، تاسو د ما دومره قرضدار یې د اخلاص له لارې نه چې تاسو ټولې خپلې دارایي راوړئ او ما ته یې راکړئ. تاسو د ما د اخلاص تاسو ته دومره ډېر دی، د دې کمپنسیشن تاسو نسئ کولی. د دې کمپنسیشن یو څوک کوی چې هغه الله تعالی ده او د تاسو اخلاص، بل څوک یې نسي کوی. د دې مجرۍ به ما ته خدای راکوي او د تاسو اخلاص به یې راکوي. دا د مادي دې کمپنسیشن په مادیاتو نه کېږي. نه مې چې رهبر وټاکئ دا کار کوی سئ، نه چې پیسې راکړئ دا کار کمپنسیشن کوی سئ، نه چې وزیر مې کوي، چې رئیس جمهور مې کوي، یو شکل تاسو دا ماته نسئ د دې هغه نسئ کوی. زه یې درنه غواړم هم نه. قرآن که به مې صندوق درته ایښی چې ودرې تاسو ماته رایه راکړئ. زه چې کله کله غږ در باندې کوم چې پیسې واچوئ، ځان ته یې درنه نه غواړم، د تا لپاره د سیستم جوړولو لپاره یې غواړم. او دا ولې درنه غواړم؟ دا ځکه درنه غواړم چې دا زه نه لرم، همدا شی زه نه لرم. زه چې کله کله په خوب کې پیسې غواړم او ځان سره نه، یا انسان یو چورت وایي چې یو لاټري راته راوځي، تاسو په خدای باور وکړئ او په ما ګنهګارې مه کوئ چې ما لا تر اوسه پورې دا رقم فکر نه ده کړی چې په هغه فکر کې ما پیسې پیدا کړي او دا ټولې ما په پښتون نه یې لګولي او په افغانستان مې نه یې لګولي. په فکر کې ځان ته پیسې نه دي ګټلي. زه حتی په فکر کې تاسو ته پیسې ګټم.
چې ویې ګټم په تاسو یې مصرف کړم. نه مې ځان ته په خپل فکر کې بوټونه په اخیستي، نه مې لا تر اوسه پورې په خپل ذهن کې خپلو ماشومانو ته کالي په اخیستي. او کله چې ما په ذهن کې ډېرې پیسې ګټلې 100 میلیارده ډالر، په همغه ورځ باندې ما ځان مړ حساب کړی. ته څه خبرې یې؟ مړ په دې چې ما نه کورنۍ پاتې سي، ما نه په دې ذهن کې مېرمن پاتې سي، ما نه بچي پاتې سي، ما نه کورونه پاتې سي، ما نه بلډینګونه پاتې سي، ما نه هر څه پاتې سي، تاسو په دې خدمت کې ور ورک سم. بیا چې راجګ سم راباندې سهار شوی په فکر کې، زه به له تاسو پیسې غواړم. کومې پیسې؟ تاسو بېچارهګانو نه به زه پیسې راخلم، ځان ته به تعمیر په جوړم، او هغه تعمیر کې به زه بیا ناست یم، خوند به ترې اخلم. نه 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 نه، دا شی نسته. دا شی نسته، خو مګرم خبره دا ده چې دلته دا یو حقیقت چې د ما په دې ذهن کې سته، که تاسو په خدای ګران یئ، نو زه په دې پوهېږم چې د ما په واسطه به تاسو دا کار کېږي او ما ته پیسې راځي د 100 میلیونه ډالر، میلیارده البته وبښئ، په لږو یې تاسو کار نه کېږي، تباه سئ. تاسو خو دومره نه یې ځپل سوي چې په 2-3 میلیارده به مو کار وسي. قرآن که به مو 2 کاله په تېر سي، 1 کال مو هم نه په تېرېږي. تندر ویلې یو ښه ډېرن یئ. کاشکې داسې 7 میلیونه وی، خو بله نخره به مې در سره کړې وه، ډېر زیات یې ماشاءالله. په هر حال دغه رقم ته یو کس ته وایي، یو بله کیسهګۍ به هم درته وکړمه، کښېنئ. سهار ته چې شي ورځ ده ولاکه پوهېږمه، دغه ورځ خو هم داسې ما ته چې ګډه وډه غوندې ښکاري دی، زړه کې چې ډېر چې خوشحاله یم چې سهار ته چندان کارونه نسته، خو په دې نه پوهېږم چې څه شي ورځ ده. سهار خو تقریبا همدا اوس ده. نو یو کس به وایي لاټرۍ اخیستله، هر وخت کې 50 کاله یې لاټرۍ اخیستې وې، نه ورته راوتلې پیسې. 50 کاله. سړی د 95 کالو سوی و، لاټرۍ ورته راوتې وه. 95 کلن و. 95 کلنۍ کې لاټرۍ ورته راوتې وه، ما په خیال باندې داسې 1.5 میلیارد 1200 میلیونه ډالر ورته راوتي وو. سړي ویلې چې اوس پیسې راته راوتي دي، غوسه هم ورځي او په خوشحاله هم ده. یو ټیکهدار یې راوغوښته چې ما سره 1000 میلیونه ډالر دي او ما یو ټیکهدار کنسټرکشن په کار ده چې کار راته وکړي. کس ورته راغی، وایي په 1000 میلیونو ډالرو به څومره تشنابونه جوړ سي، خاک اندازونه. وایي څه یې کوې؟ وایي زه په دې ټولې دنیا کې بس دا کنارابونه جوړوم په دې پیسو. خو ټیکهدار به ورته ویلي چې وروره په دې به جوړ سي 1 میلیون یا 15 لکه. وایي بس دا دې پیسې سولې او بس جوړوه یې، چېرته چې ضرورت و هلته کناراب جوړوه. ټیکهدار لګیا دی کنارابونه جوړوي، بیا د زړه کې ځان سره سوچ کړی چې دغه سړی ولې یو کوټه نه ورسره جوړوي، یو جومات نه جوړوي، یو تمځای نه جوړوي چې همدا یو تشناب جوړوي. نو ورته راغلی چې یو مشوره به ورکړم، دې سړي ته یې ویلي چې ته وروره دغه تشنابونه جوړوې، که دې په څنګ کې لږ نور شیان هم جوړ کړو څنګه دی؟ خو وایي نه تشناب بل شي نه جوړوم. خو اخر یې ورته ویلي چې دا ولې څه فلسفه یې ده چې دا یو تشناب جوړوې؟ وایي کښېنه. چې کښېنولی ده، وایي دا تشنابونه او کنارابونه یې دې لپاره په دې پیسو جوړومه چې زه غواړم چې دا ټوله دنیا دې ما په قسمت کې غول وکړي. وایي ولې؟ وایي 50 کاله چې ما په زړه کې زور و، لاټرۍ مې اخیستې، پیسې نه راته راوتې. په 95 کلنۍ کې پیسې راته راوتې دي 1 میلیارد ډالر. په دې کې زه اوس غول وکم، په کونه یې ومنډم، په ځان دا پیسې واچوم، په دې لاټرۍ زه اوس وکم چی؟ نه دې ښځې کولو یم، نه دې چکر یم، نه دې مړۍ خوړلو یم، نه دې ګرځېده یم. دا قسمت څه؟ نو تشناب په دې جوړوم او کناراب چې دا ټوله دنیا دې ما په قسمت کې غول وکړي او د ما قسمت ده دې غولو. نو زه چې دې تاسو ته ګورم او دې ځان ته ګورم، په 95 کلنۍ کې به لاټرۍ راته راوځي او بیا به همدغسې کنارابونه په جوړوم چې برپدر منالات څه په دې لاټرۍ.
بس ما په تندر وایم چې نه پښتون په جوړوی سم، نه انرژي راکسته، نه خبرې کوی سم. زه په دې وخت کې څه وکړم؟ نو خبرې ډېرې دي او سر یو ده. وارخطا کېږئ مه، تاسو معاملې زه در جوړوم. دا معاملې مو ټولې زه در جوړوم. او دلته 2000 خلک دي، لکه چې بل سپیس نسته، هلته زړه تنګ سي، دلته راسي ریکویسټ وکړي، مایک ورنه کړم بېرته لاړ سي. یاره څو کسان څو وارې لاړ راغله، محب بیچاره خو شل وارې راغی، د دوی خبرې هم کومه، دوی ته غوسه هم ورغلې، او نور رومو کې ساعت نه تېرېږي، راسي بېرته وتښتي. پیر سپیس جوړ کړی دا همغلته ورسئ، زه به هم دا سپیس بند کړمه، لږ به درنه ویده سمه. ځئ بس منفي خبرې مې که کړي، خو دا منفي نه دي، دا ټولې مثبتې دي at the end of the day. نو ځئ په مخه مو ښه. خدای